المطار راح يا ولاد، راح المطار، راح مطار مفتیم راح. پر اسرائیلو د ایران توغندیز برید دا ځل د تیر هغه په څیر نه و. ایران وایي د چهارشنبې د شپې توغندیز برید یې بریالی و او 90 سلنه توغندي تر خپل هدف رسیدلی. د ایران د فوز مشر محمد باقری له برید وروسته اسرائیلو ته د خبرداري په ډول وویل که د ایران د حاکمیت او یا هم ارضي تمامیت پر ضد ګام پورته کړ نو د تیر شپې د بریدونو څو برابره لوی برید سره به مخ او د اسرائیلو بنسټونه به په نښه کړو. من در اینجا اعلام میکنم که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. د ایران سپاه سالار محمد باقری ویلي د ایران ټول وسلوال ځواکونه او سپاه پاسداران دفاعي او تهاجمي برخو ته بشپړ چمتووالی لري او د اسرائیلي ځواکونو برید ته به یې غبرګون له دې هم لوی وي. پر اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز برید د تلفاتو په اړه تر اوسه اسرائیلي رژیم کوم معلومات نه دي ورکړي، خو د المیادین په نوم عربي ټلویزیون د حزب الله ډلې د سرچینو له قوله ویلي دې بریدونو کې د اسرائیلو 3 فوځي اډې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. سرچینې لیکلي رامون، نواتم او حدسارین هغه فوځي اډې وې چې اسرائیلي رژیم جنگي الوتکو لپاره کارولې او نظامی وسایل او وسایط پکې ځای پر ځای خوندي وو. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ایران د تیر شپې برید ته په غبرګون ویلي ایران لویه تېروتنه وکړه، خپل وار نه پرېږدي او ایران به د دې برید بیه پرې کړي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په عین حال کې دا هم ویلي دوی به د ایران د تیلو تأسیسات په نښه کړي، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای بیا له برید وروسته په خپل ټویټر اسرائیلو ته د خبرداري په ډول لیکلي که اسرائیل کوم اقدام وکړي نو بل برید به یې له دې هم دردونکی وي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دا د اسرائیلو پر ضد یو پرېکنده اقدام و. دښمن د موږ سره جګړه کې ځان نه ښکیلوي، دا برید زموږ د ځواک یوه کمه برخه وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا تر یو بریده ډیپلوماټیکه ژبه کارولې او ویلي دي د دوی اقدام پای ته ورسید. فرانسې او اسرائیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د بیړنۍ ناستې د جوړولو غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزیر لایډ اسټن بیا ویلي دوی په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو د دفاع لپاره چمتو دي. لویډ اسټن دا هم ویلي د ایران برید بې اغیزې دی او دوی به د اسرائیلو په ملاتړ له تهران غچ واخلي. د ایران د فوز مشر بیا پر امریکا غږ کړی چې خپل تیر چلند څخه د لاس واخلي او د اسرائیلو مخه دې ونیسي څو سیمه د ثبات پر لور لاړه شي.